desktop gadgets تراشا desktop gadgets اصل کې ماته مختلف ټایپ gadgets راته راکوي gadgets از ګوره دې ته کنټرول پینل ته راشه and then come to desktop gadget دې ته راشه اصل کې وګوره دا مختلف ټایپ gadgets دي دا دي ما سره اصل کې نو کوم ټایپ gadget راولي یو کلاک راوله دې ځای کې اصل کې دا ځان یا کیلنډر راوړي او کیلنډر راوله ځان ته اصل کې دا ډېر each and everything you can take free feed headlines چې کوم د روزانه نیوز ګوره که نه RSS دې ته پکچرز ګورې د ویدر باره کې معلومات ګورې اصل کې نو ته راوستی شي اصل کې داسې ډېر خدا به تعالی الهي انفارمیشن درکوي تر څو پورې انټرنټ سره کنیکټ یا داسې نه کېږي اصل کې موږ سره ګورې نه نو دا ګیجټس دی رایټ کلیک کا خپل چینجز پکې وکړه آپشنز ته راشي دې نه ټایپ یور اون نیم هیر say for example مجتبی say for example this is clock change کې چینج کړي ځنه اصل کې دا کې کړي ځکه ګورې نه نو ما سي you can change each and everything دا سي دا وګوره نیویارک ټایم دی که نه زه په دې رایټ کلیک کوم را بشم د دې آپشنز ته او افغانستان ټایم به ورته ورکړم ودرکم say for example جلال آباد this is او سلسیس کې راته راکړم فارنهایټ کې نه دا فایند کړي ځکه جلال آباد افغانستان دا اوکې کړي ځکه مکه 9 دی something نو ګوره each and everything تعالی ما سره درکړي headlines دي نور پتر راولې نو get more gadgets online هم راغستی شي دنیا gadgets دي موږ زیات کر دې ځای کې راولو صحیح کار پرې کوو اصل کې دې باندې نو gadgets موږ most of هم دې ځای کې راوستی شو پای باندې کار کولی شو اصل کې that is called desktop gadgets که تا سره فاسټ نیټ ډېر زبردست gadgets دي اصل کې دې کې چې تعالی ډېر زیات فیسیلیټیز درکوي دا gadgets ته ورکړه ډاونلوډ به کړو څه وي راته نو دا یې دپاره موږ اصل کې دا میکانیزم یوز کوو got it now نو دا د ډیسکټاپ gadgets خبره وه اصل کې راځو اصل کې ډېر انټرنیټ آپشنز ته just come to internet options وګوره the most important the last one چې موږ ټربل شوټینګ کمانډز یوز کوو انټرنیټ آپشنز څه کار کوي اصل کې ګوره لکه دلته کې زه انټرنیټ آپشنز ته راځم که نه زه پلس دا مې کلیک کړی ځای کې نو ما له دې داسې یو خالي پیج راته راکوي زه چې هر ځله زه یو انټرنیټ سفر وړم دلته به راوړم رایټ په کلیک کوم ما تا ته ویلو که نه دې ځای کې ما سره اویلیبل دی نو زه به رایټ کلیک کوم او دا به زه پن ټو سټارټ منیو به یې کوم دې ته بیا راولم داسې ګوره دلته ما راوست کلیک یې کوم نو ما له داسې یو ورقه راته راکړي go microsoft.com راته لیکي ما ته یو څه چې نه آینده دې کې ما ته ګوګل راځي هر کله چې دا یو صفحه خلاصوم ما ته څه راځي ګوګل دې راته راځي نو سټارټ ته راشه کنټرول پینل ته and go back internet options ته راشه او د internet option نه بعد چې کوم دی to create home page tabs type each address it's online so go back so say www.google.com and then just click OK very simple ګوره دا ما کلوز کړی ځای کې اوس ته راشه start menu ته just go back start ته زه راځم دې ځای کې and then in an explorer باندې کلیک کوم ډایرکټ په دې ما ته ګوګل خلاصي اصل کې بل پیج ما ته نه خلاصېږي it will not be نو مطلب دا یې که زه یو پیج زما پرمننټ په کار وي که نه نو زه په دې پورشن ته راځم داسې او دا به زه ګوګل دغسې ورکوم ډېر ګوره دیس مای ګوګل ویب سایټ پوه شوې که نه بلکل نو دا طریقه یې ده موږ سره اصل کې که زه غواړم چې بی لکه دا یو ویب سایټ دی ګوګل او په دې یو کس کار کوي اصل کې او بار بار یې خلاصوي زه غواړم چې دا زما په دې کمپیوټر کې څو خلاص نه کړي اصل کې په دې وجه زه پاسورډ لګوم همدا په دې وجه زه پاسورډ لګوم زه به چېرته راځم زه به سټارټ ته راشم دې ځای کې را به شم کنټرول پینل ته را به شم انټرنیټ آپشنز ته به راشم ټیک را به شم کنټینټ ته به راشم کنټینټ او دلته به انیبل کړم اصل کې داسې انیبل چې کله انیبل کړم نو زه به وګوره دلته به ورکړم چې اپروډ سایټس ته به راشي او دلته ورکړم چې www.google.com دې ته به راشم دا زه غواړم چې دا څو خلاص نه کړي زما په کمپیوټر کې دا به زه کوم دی ځای نه just go back and never ګوره دې ته کراس علامه یې ولګوله دا اپلای کا and then okay دې ما ته جست پاسورډ ورکړه دې له دا تا نه څو خلاص نه کړي زه به درکړم say for example Ali type here
control panel, engine options, बिल्कुल content tabarashi, enable tabarashi, approved sites tabarashi. Come on yaar. Hang on this. زور قدا کوخه. Let's see what happens. ها دغه گیجټس ډاونلوډ کول دي کنه مختلف تا ته مو وی کنه बिल्कुल آټو ټرانسلیټر دي ډیر زبردست گیجټس دي I like them to work in ډیر خو دغه ته ون بای ون ګوګل ته زه زبردست گیجټس دي ما دا څه ډاونلوډ کړم دي لکه دا لینګویج ټرانسلیټر ډیر زبردست دی اصل کې یو دونه زبردست ټرانسلیټر دی چې د هر یو لینګویج ټرانسلیټر ته راکړي ګوره به دا ځان سره سیف کا صرف ډیسکټاپ باندې به سیف کما and then go back save from download the connection with the server was reset did they maybe because of problem that's what connection every day is that come shit come on Hey. هغه ماته ترجمې زیات راکېږي مغه مشاوره ډېر وخت نیسي زما پکې ځای کېږي بص خير مثلا بخير خد دوك شنو come on do it you can do it ده خپل gadget دی بس thanks God double click and install simple install شو اوس په right click دا راغلی سره ٹھیک ہے نا already لک connection غواړي خو لک fast connection غواړي دلته به unable to connect network it's a problem دلته به راشي gadgets ته ټیک ده attitude او دا دلته راوله اصل کې ده دغه کنیکټ کوم د خیر اوس لاندې ښه لاندې لږ زه بیا د کنیکټ کوم د اډیټ آپشن ولیکم لکه یار go back and then options content enable approved site څه دا پرېږده دا ګورې دا به زه سټاپ کوم بیا د خپل کمپیوټر کوم بیا کیبورډ ستا د کیبورډ کار پرې دی یار اوس F10